زما خيستا نبي شملتا نزار زار ځان سره خادم میکلا چې مدرسو له لګي او چې کوم مدرسې لم بچا لګي نه صرف په دې نه چې رج د مولیان دي ټول یو شان مولیان دي څنګه یو شان مولیان دي په دې قران کې الله یو عالم تسبیح نه دی ویلې کمثل الكلب الله مثال دې سپی دی بلعام ته الله سپی نه دی ویلې کمثل الحمار الله مثال د خر دی يحمل اسفار چې کتابونه په بار دي نو خر باندې چې کتابونه بار کې څه پیدا بولور کی الله پکې فرق کړی دی چې بده کې خو بد عالم شته دی او ما ته نه ټول یو شان مولیان دي ارمنګ نه ګور موږ علم عام شو ګور علم نشته ښا تاسو ګپ ته علم نشته نو کم از کم لګي استخاره په وکا چې د مدرسې د بچي لګم نو دنه بچي د رباني عالم جوړيږي کنه د څه شی به جوړيږي په خلکو پتوې لګي خلک به اسلام نه وباسي موږ چې نور خلک اسلام ترا وسته د دې رښتم وېستل غوړ ته کافر ته فاسق ته ظالم مزلي ته شیعه ته يهودي ته قدا پتوې په خلکو سانچل باقي تیار کې او به دې بل تر سره مسلمان نه وي دا مسلمان دی غټ مصیبت دا ده د فتوی میان نه لګي ګوري دا فتوی مولیان لګي زمونږ استاد هغه به وی سورۃ اخلاص او تشریح وکول او د حالات سره د خفت کی هغه به قل هو الله احد کی یو پیغام دا ده چې اے مسلمانانو یو شی په عقیده د توحید مسلمانان د اختلاف شکار دي کنه به اتفاقی شکار دي ډلې دي پری دي او تنظیمونه دي فرقی دي او مسلمانان په تقسیم دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی و الله د قیامت په علاماتو کې دا قیامت په علاماتو کې دا چې تفرقت بنو اسرائیل على 72 ملة تفرقت بنو اسرائیل بني اسرائیل دو او یاو ډلو تقسیم شویو وستفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحده زما امت بدري او یو ډلو ته تقسیمېږي دري او یو نظریه به ګره پیدا کیږي دري او یو ډلې او نبی له سلام بل ټول ډلې به ورته زی دا دوه ډلې به ورته زی یو ډله به صرف جنت ته زی وا صحابه الله پیغمبر دا بسوکی نبی له سلام بل ما انا عليه واصحابي پکم لار چې زه او زما اصحاب او صحابه روان دي کو څوک زما او زما د صحابه په نقش قدم لاړ دی به جنت ته زی او چې کوم د دې لار نه واول نه ټول جهنم ته